د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. نوروز د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په پار د نوي کال نوروز په مراسمو کې ګډون کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په یو خبري غونډه کې ویل خلک دې د نوي کال د مراسمو لپاره خپل تګ راتګ محدود کړي. غونډې جوړول دې محدود کړي او ښه به دا وي چې د نوي کال په مراسمو کې هیڅ ګډون ونه کړي. ارګ ولسمشر ماڼۍ کې سرچینې وایي چې راتلونکي دوشنبې ورځې لپاره د ولسمشر د لوړې مراسمو ته بندوبست روان دی او پر ټاکلې نیټه به د ولسمشر لوړ وشي. دغه راز اجرایه ریاست هم وایي چې راتلونکي دوشنبې د کب 19 د عبدالله په مشرۍ د هم شموله حکومت هم د لوړې مراسم پر ځای کوي. عبدالله په داسې حال کې چې د ګډ حکومت د یوې برخې مشر ډاکټر غني لا هم هڅې کوي د طالب بندیانو د پرېښودلو مخکې خنډونه ایجاد کړي. تازه د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د طالب بندیانو خوشي کولو ته شین څراغ ورکړی دی. غني ولسمشر غني وایي د افغانستان اداري فرهنګ باید بدل شي او خلک دې په دولتي اداراتو کې له یو بل سره د غېږې ورکولو او لاس ورکولو ډډه وکړي. نوموړي د کابینې په غونډه کې ویلي د کورونا وایرس پراختیا اندېښنې ډېرې کړې دي، نو ښه به وي چې دا مسله د افغانستان اداري فرهنګ هم بدل کړي. د ده په خبره ان د وزیرانو او د لوړپوړو چارواکو په ناسو کې په غېږ او لاس روغ بړ کېږي او دا فرهنګ باید په دولتي ادارو کې نور ختم شي. سعودي العربیه ټلویزیون خبر ورکړی چې د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کورونا وایرس د چټکې خپرېدا له امله سعودي حکومت پرېکړه کړې چې د عمرې زیارت کوونکو ته ټوله نړۍ کې د یوې مودې لپاره د ویزې ورکړه بنده شي. دغه راز په یو تازه ګام کې مکه مکرمه کې د حرم شریف دروازې هم د زیارت کوونکو پر مخ تړل شوې او ټولو زیارت کوونکو ته د سعودي عربستان د پرېښودو خبرداری ورکړل شوی دی. حامد کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر کرزی نن په کابل کې د قطر له سفیر سعید مبارک الخیارین الحجاري سره لیدلی دی. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې پخوانی ولسمشر په دغه لیدنه کې د قطر هڅې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک لامل شوي ستایلي دي او په دې برخه کې د قطري چارواکو د حوصله‌مندۍ او همکاریو قدرداني کړې ده. بشري حقوق د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څانګې مشره پیټریشا ګوسمون د نړیوالې محکمې د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې پر بنسټ به افغانستان کې د بشري سرغړونو څېړنه کیږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال څخه چې میاشتې راهیسې پیل شوي جګړه کې د وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکایي ځواکونو له لوري ترسره شوي بشري جنایات وڅېړل شي. سویل شاهین د طالبانو د قطر دفتر ویان وایي چې دوی د امریکا ترمن هیڅ راز پټ تړون نشته دی. سویل شاهین ویلي په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی دی چې ګواکې د طالبانو امریکا ترمنځ پټ اسناد هم لاسلیک شوي دي چې له خلکو سره نه دي شریک شوي. شاهین وایي د دوی او امریکا ترمنځ شته هوکړه له ټولو رسنیو سره شریکه شوې ده او تر دې اخوا بل کوم سند نشته دی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وه چې د دوی او امریکا ترمنځ هوکړه کې 2 محرم اسناد هم شامل دي چې یوازې د کانګرس غړو ته پرېښودل کېږي. شاهین بیا دغه خبرې ردوي او په خبره د سولې هوکړې عملي کولو ته ژمن دی او ګام پر ګام مخته ځي څو تاوتریخوالی کم کړي. روسیه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غربي رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې روسیه کې د کورونا وایرس خپور او خبرونه یې پټ ساتل شوي دي. پوتین ویلي روسیه کې د کورونا هیڅ پیښه نه ده ثبت او حکومت د ممکنه پیښو لپاره پوره چمتووالی لري. کورونا د کورونا ناروغۍ له ویرې د نړۍ په کچه شاوخوا 290 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ راګرځول شوي دي. راپورونه وایي تر اوسه په 14 هیوادونو کې ښوونځي رخصت شوي دي. دا وایرس چې په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو یاد هیواد ټول ښارونه قرنطین کړل، خو د وروستیو راپورونو له مخې د چین له اقداماتو سره د ناروغۍ اوس مهال د نړۍ 80 هیوادونو ته خپره شوې او له امله یې 3200 کسان مړه شوي او شاوخوا 95,000 پرې اخته دي چې ډېری د ډېر عمر لرونکي کسان دي. زلمی خلیلزاد وایي د سولې په برخه کې د اسانتیا لپاره له افغان او طالب لوري سره د زندانیانو پر خلاصولو خبرې کوي. نوموړي په تازه ټویټ پیغام کې ویلي چې له طالب مشرانو سره یې کتلي دي او دواړو لوري د سولې پر راتلونکي اقداماتو بحثونه لرلي. د په خبره طالبانو امریکا ټینګار کړی چې د سولې نور اقدامات دې ترسره شي او پر هوکړه دې عمل وشي. خلیلزاد په ټینګار سره زیاته کړې چې امریکا د هوکړې عملي کولو ته ژمنه ده او هڅه کوي له افغان حکومت او طالبانو سره
په خبرو د زندانیانو تبادلې مسله حل کړې. د په خبره دوی د سولې په لار کې ټول رامنځته شوي خنډونه له منځه وړي. خلیلزاد یو ځل بیا پر افغانانو غږ کړی چې په دې اساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتئ او د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړئ. امریکا د ناټو سرمنشي یین سولټنبرګ وایي له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او غواړي تر تړون وروسته په عملي بڼه د تاوتریخوالي کموالي وګوري. سټولټنبرګ وایي د تړون بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړې ده او تمه ده چې په دې توګه افغانستان کې د دوامداره سولې زمینه برابره شي. نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د هغه په وینا ناټو د افغانستان امنیت او ثبات ته ژمن دی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي او پوځي ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ناټو سرمنشي وویل که څه هم په قطر کې تړون لاسلیک شو خو اوس هم په افغانستان کې دوامداره سولې لپاره اوږده او سخته لاره پرته ده. سټولټنبرګ وایي چې دا د سولې لپاره لومړی اقدام دی خو پر وړاندې ستونزې سختې او ناهیلي هم شته دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.